خلک به ونیسي پی صاحب ډېر خاکساره دي په پکوړو پر ډوډۍ خوري تصویر پې واخلم سمه په دا یخ کې لمر ته ناست پکوړې خوري په خار ناست وینې زه به ګوله وکړم ګوله جوړه کړه بس داسې خوله وازه کړه دارنګه درځه وخوړل ښکاره دا سره به زه ولیکم ام پی صاحب چې زموږ ام پی صاحب دا دی زموږ د علاقې نه غمخوار دا دی کړو په کړو او هاي منو یې دا کرالو یاره بل تصویر هاي شانخ نو ویني دغه ستې انسان هم شاته و دا راوړم ما پام بل پکوړه واخه دا تصویر خو غلط زه ګوله ترکم کای ګوله ترکم که ته پکوړه دغه خپل ته ونیسم ولې زه ساګه کړم واخ خبره کیمرا آن کړم د مخ ماشا صفا راغلی سفاره لاندې خوا واخلې دا ښکاره شي ته په خارې کې ناست وینې پکوړه خپله ته ونیسه دغه بوټونه کې رالو ګوټون خارې ګل کې راځي ته پکوړه خپله ونیسه ګوډ بس اوس ډوډۍ خوره درې سر تصویران بیا پوسټ کړه هو درې من دا وزه ته واړه هغه جوسان راواخه اوس مې تصویران ورسره واخیستل هغې نه خوړله کږي بیا سمه مړۍ خورو دا واړه دا د دوی کار دی دوی د خدای دوی څنګه خوري دوی خوار شی خوري زما خواب راوګرځي منه اوس موږ په عادت نه یو اصله ګیدا او زموږ د ډاکټر خاوند نه کې غواړې خو نه شي خلاص داسې تکلیف راته پیش کوي لږ خو بیا ډاکټر خو ښکاره پیسه د شادۍ پکوړې به راوخورې په غار کې تکلم سر ته څه خبر ستله پکوړو دونې یې لري کاشي بل وخت به ما دارنګې شیان نه خوره په وزن یم سر یو بل ښه ټریک په لاس راغی څنګه ټریک ته دلته پر مانځه ودره زه به د تصویران واخلې صاحب د مانځه په ټیم مانځه پر ځای دا د ښه خبره کرای راواچو زه به کرای نو ما چې بیا نه د ماجتو د خار څه فرق دی نو دوی به دغه ساده دی یعنې خارې کې ولیان دی سر ډبرې خالي رالیک دی ډېر نه خوږېږي ټول وکاږه دغه ځای ودرېږه ښه زه به تصویران واخلم ته پر نن سبا دا دغه هم ډېر چلېږي لږ راشاته لږ راشاته ای دی لره هلته عینکې ونیسه لږ راشاته دارنګه بس سر ته خپل من پسې وکړه ما تصویران واخیستل شریف خانه د شادۍ جلسه یې څه سهار خو جلسه هم ده اوس په جلسه کې به زه یایم څه ګزه لمانځه په خوند نه شوم پوه نو په جلسه کې به دغه وکړې تقریر به وکړې نو ښه تقریر به وکړې تقریر به په کومه موضوع کوم یاره خلک چې کوم موضوعات ټاکي نه هر چا خپل رایه د خپل مشن دی لارې روانه کړي ته دا سټ کړه خو زه خدای یم ته دې چل وکړه ځه کښېنه سر اوس کښېنه څنګه وکاږم نو زما په خیال چې دا ښه موضوع ده دا کوم غټ نیر چې راځي دا لوړه نه ده بس اول لواره به دا واخله چې خبره به له دې ځایه شروعات وکړې چې وروره دا لوړه زه یو 5-6 ځایه تړم ډیمونه جوړوم مثلا شپږ ډیمه اوس ته 10 اوبه ذخیره کوو اوبه ذخیره کوو اوبه ضرورت دی چې نو اوبه تړلګي څونې پر مخ تللی دی نه بجلي دراولمه بجلي کمزور کې د مثال نسل مضبوط ته بجلي دراولم داسې دي
غټ سپمران درکوم. بس موضوع ته په لاس راکړه، ډېره مهمه موضوع. بله ضروري موضوع ده سره ګیس. موږ د خلکو ګیس خو دې ډېر کمتره دی، په ځینو علاقو کې خو ګشه نشته، یعنې چې ستا په هغو کې کمتره دی. زموږ په علاقه کې خو د ګشه ګیس شته نه. نو ته به دا ووایې چې زه ګیس راولم، هر کور له یو انچ په ذمهواري ګیس ورولم. په دې موضوع باندې خبره دا خبره وکړه. همدارنګه شپې دي د ټولټاکنو خبرې وخت دی، پکار دی چې په دې موضوع باندې خبرې وکړم. ډېره بهترینه موضوع ده، په لاس راکړه شریف خانه. په دې باندې به خدای کول سبا خبرې کوو، تفصیلي خبره کوو. تفصیلي خبره به کوې، یعنې په دې به مطمئنه سي. مطمئنه ده ګیس ولس به په دې مطمئنه سي. 5-6 ورځې به په وګرځو، انتخابات وسو، بیا دوی به ښکاري په یا که څوک خو ابد وي هغه به ګش نه خوشحاله کېږي. که مثلا انسانان خو نو بیا پر دنیا ستا. خو دا دی خبرې به فل په جذبات کوي، فل داسې بیا تکلیف خو ما تا ته معلوم. بس څرنګه به ته وشرات وکړې؟ مثال زه ګیس راولم، زه به دې لږ عینکې ماتې ګرانې عینکې لږ مختصر به درته وکړم. زموږ ښاروالو تاسو ته معلومه ده چې زموږ په موږ باندې چې کوم حکومتونه مسلط سوي ول، هغو موږ ته کوم قولونه کړي ول، له هغو څخه 1% کار نه دی سوی. ګردې خوړلي دي، ګردې. بیا به له هغه وروسته یو اړخ به د هغو غیبت وکړم، بیا به ځان ته متوجه کړم. ای ولسه، له تاسو څه زه واده په دغه سټیج باندې کومه. دا ټکوه داسې هغه اوس سټیج نه ورته په دې وکړي چې زه به له تاسو څخه دلته چې کومه واده کومه، ما به مرګ پر شا کوي. مرګ د هغه خلکو په نظر به موږ انشاءالله موږ نه سره دوکه کوو. زه به له تاسو سره د مړه پرواز، د ژوند خوشحالۍ پرواز، د ګیس د غم د خوشحالۍ، د هرې د اتڼ په ورځ، د اتڼ مطلب د هرې خوشحالۍ هغه نو اتڼ هم پکې راځي. په دې هر څه به زه تاسو سره حاضر یم. بنیادي خبره اوس د خلک مثال ناستې ته خبره سر یوه خبره ده، ما ته خو بیا ټکره کوې. ګوره یوه غټه ټکه